أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 10. په مخکنی رکوع کې رب عز وجل وخپلو بندگانو ته ځینې ظاهري انعامات لکه د اسمان څخه د باران اورش، میوې، د پیغمبر راتګ، دلائل، قسم قسم شیان چې په سترګو لیدل کېدل، ظاهري انعامات رب عز وجل بیان کړل. په دې رکوع کې رب عز وجل وخپلو بندگانو ته معنوي نعمتونه، معنوي انعامات چې په سترګو نه لیدل کېږي دا رب عز وجل بیانوي. او بل دا چې دا دومره لوی جهان، په دې دومره لوی جهان کې بېشماره انسانان د دې هغه تاریخ شي چې د کومه تاریخ څخه الله عز وجل څنګه او په څه ډول باندې دا انسانان پیدا کړل. معنوي انعام چې انسانانو ته الله ورکړی دی هغه دا دی چې انسانانو تاسو فکر وکړئ، دغه ظاهري عزت چې تاسو لري، دغه ظاهري نعمتونه چې تاسو لري، معنوي نعمت هم لري. یو وخت ستاسو لومړنی پلار الله عز وجل دومره معزز وګرځاوه چې مسجود الملائکه سو، ملائکو ورته سجده وکړل. هغه ملائکې چې د الله عز وجل هیڅ نافرماني نه وه کړې، یو سپېڅلی مخلوق و. هغه سپېڅلی مخلوق هغه هم رب عز وجل دې ته اړ کړي چې ستاسې د پلار شاګردان سي او ستاسې د پلار د پاره سجده کوونکي سي. د دې بیان رب عز وجل کوي. په هر صورت الله عز وجل چې کله مځکه پیدا کړل دا د الله علم دی څومره مخلوقات الله عز وجل پر دې مځکه باندې واوسول. وروستی مخلوق چې رب عز وجل د مځکې خلافت او حکومت ځینې واخیستی هغه پیرانان او شیطانان وه. کله چې مځکه فارغه سوه نو رب عز وجل وخپلو ملائکو ته خپله اراده اظهار کړل او ملائکو ته یې وویل انی جاعل فی الارض خلیفه. زما ملائکو، زما اراده دا ده زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم. هغه خلیفه به د دې مځکې واکمن وي، پر دې مځکه باندې به د الله نظام چلوي او د الله استازی به. دا چې رب عز وجل و ملائکو ته خپل اظهار د ارادې وکړي نو په دې کې د تفسیر علما فرمایي وایي د دې څه داسې معلومیږي دا لکه مشوره چې الله جل جلاله د ملائکو سره مشوره کول او د ملائکو خیال یې ځان ته معلوماوي، نظر یې ځان ته معلوماوي، نو بیا یې اقدام کاوه چې انسان پیدا کړي. نو وایي که دا مشوره سي نو مشوره خو دې ته ویل کېږي چې کله یو څوک یو کار کوي د هغه کار په خیر او شر باندې نه پوهېږي، تر ځان یو مافوق څوک پیدا کړي د هغه سره مشوره کوي او دا ورته وایي چې ما ته وښیه چې په دې کار کې زما خیر دی او که شر دی. نو الله جل جلاله خو دې ته محتاجه نه دی. الله عز وجل خو پر تمامو شیانو علم لري. الله جل جلاله ته د هر عمل خیر او شر معلوم دی. هیڅوک تر الله ما فوق نسته. نو د تفسیر علماو بیا لیکلي دي وایي اصلا دا مشوره نه وه. رب عز وجل شکل د مشورې ورکړي چې انسانانو ته پیغام ورکړي چې تاسې هر کله یو کار کوئ نو د نیکو انسانانو سره مشوره وکړي. مشوره نه وه. الله جل جلاله ته د هر شي علم و. رب عز وجل د دې محتاج نه و چې د ملائکو څه حال معلوم کړي چې تاسې دا زما کار ښه بولئ که بد بولئ. الله ته خپله اراده معلومه وه او کم کار چې الله اراده درلوده د هغه کار ټول اړخونه الله ته معلوم وه. الله عز وجل په دې هم خبر و چې ملائکې څه راته وایي او د ملائکو علم، د ملائکو پوهه دا هم د الله په قدرت کې وه. دا خبره نه وه چې د ملائکو څخه حال معلومېدی. بعضې علما وایي
چې نه دلته نه مشوره وه نه شکل د مشورې و، اصلا ملائکو یو خیال درلودی. هغه خیال دا و چې رب عز وجل ټول مخلوق پیدا کړی دی، په ټول مخلوق کې موږ ملائکې تر ټولو ښه مخلوق، غوره مخلوق. ځکه شیطانانو پیرانان یې پیدا کړل، هغه څه ګمراهي کولې. که بل مخلوق وي هغه به هم ګمراهي کړي. موږ یوازنی هغه مخلوق یو چې قطعا د الله به ارادې د الله په مخالفت هېڅ کار نه د الله جل جلاله دا قصد سو چې دغه د دې اراده چې دی یې لري دا د دوی د خولې ښکاره کړي. په خولو خو دا خبره دوی نه وه کړې. الله جل جلاله وغوښتل چې دا د دوی خیال، دا د دوی فکر دا ښکاره کړي او بیا دوی ته جواب ورکړي چې نه، الله جل جلاله عالم دی، الله یو بل مخلوق هم پیدا کولی شي چې هغه به د تاسې هم غوره وي. نو ځکه الله جل جلاله چې کله تنه وکړل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه کې یو خلیفه جوړوم. ملائکې په جواب کې ورته وایي اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته یو داسې مخلوق په مځکه کې پیدا کړې چې هغه په مځکه کې فساد کوي، هغه په مځکه کې وینې تویوي، ستا نافرمانۍ کوي. یا الله نو خو موږ دا یو موجود یو، موږ هغه ستا مخلوق یو چې ټول عمر ستا تسبیح وایو، ستا پاکي بیانو، یو رب د سترګو طرفة عین ستا مخالفت نه کوو. هغه اراده چې دوی درلود هغه یې ښکاره کړه. ته هر مخلوق پیدا کړي هغه به شر کوي، خو موږ یوازنی مخلوق یو چې ستا تسبیح بیانو. یو سوال نو سړی ته پیدا شي وایي ملائکو ته نو څه علم و چې دوی دا خبره کول اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. دوی نو څه خبر وه چې مخلوق به پیدا سي او هغه به فساد په مځکه کې. علماو لیکلي دي وایي الله دا علم ورکړی و چې که په مځکه کې الله مخلوق پیدا کړي هغه به فساد کوي، مګر په یو وخت کې به در تاسو شي. ځکه دوی په هغه خبر وه چې مخلوق پیدا سي هغه به فساد کوي. الله خو انسانان پیدا کول، انسانانو خو رښتیا په مځکه کې فساد کاوه، وینې یې تویولې، خو خبره بله وه. کله چې دوی دا خپل خیال او دا خپل فکر اظهار وکړي او دا یې وښول چې موږ یوازنی مخلوق کې چې پاک او سپېڅلی مخلوق، بل مخلوق که پیدا سي هغه به فساد کوي. الله جل جلاله په لنډو ټکو جواب ورکړي انی اعلم ما لا تعلمون. نه، ملائکو داسې نه ده لکه تاسې چې څنګه خیال دی. زه په ځینو هغه شیانو پوهېږم چې تاسې نه پوهېږئ. تاسې الله جل جلاله یو مخلوق پیدا کړي یاست، رښتیا هم سپېڅلی مخلوق یاست. ملائکې الله جل جلاله داسې مخلوق پیدا کړی دی چې سراسر اطاعت، د شر قوه او د شر ماده نسته پکښې. او پیرانان و شیطانان الله عز وجل داسې مخلوق پیدا کړی دی چې د اطاعت ماده نسته پکښې، سراسر شر دی. الله جل جلاله یو دریم قسم مخلوق پیدا کړي چې په هغه کې درې مادې، ماده د شهوانیت، ماده د غضب او ماده د اطاعت، ماده د خیر. انسان الله عز وجل دریم مخلوق پیدا چې په انسان کې د خیر ماده هم سته، د غضب ماده هم پکښې سته او د شهوانیت ماده هم. نو که چیرې انسان د دې خپل عقل په قوه باندې چې دا د خیر قوه ده، خپل په عقل باندې شهوت او غضب دا تابع کړي، کنټرول یې کړي، نو بیا په دغه وخت کې د انسان مرتبه تر ملائکه هم لوړه ده. ځکه ملائکه خو د شر ماده نه لري، ملائکه خو د غضب ماده نه لري، سراسر خیر دی، سراسر اصلاح ده، سراسر اطاعت دی. او دلته چې په انسان کې د غضب قوه وي، هغه غواړي د غضب په قوه باندې د الله په مخالفت او په فساد اخته. د انسان په وجود کې چې د شهوانیت قوه وي، انسان نه آرامه کوي چې د الله په ځکه کې په فساد اخته، په بدو اعمالو اخته. دا دوی قوې ورته متوجه د انسان کشي پر ناروا باندې او د سره د عقل نور ورسره وي. په دې عقل کې د دومره قوه پیدا کړي چې دا دواړې سرکشي قوې را کنټرول کړي او دا غټه قرباني ورکړي او دغه سرکشي قوې دا خیر ته تابع کړي. دا غټه قرباني ده، دا غټ کمال دی، دا غټ همت دی. ملائکې دغه نه قدر د کار کولو ضرورت نه لري، ځکه په هغوی نسته شهوانیت، نسته غضب، نسته. الله جل جلاله د ملائکو خیال ښکاره کړي. ملائکو ته هم دا ثابته کړه چې تاسې دا وایاست چې موږ سپېڅلی مخلوق یو. هو، سپېڅلی مخلوق یاست، شیطانان شریر مخلوق دی، خو رب عز وجل یو دریم قسم مخلوق پیدا کړي. هغه مخلوق به که د عقل په قوه باندې غضب او شهوانیت تابع کړل، ملائکو در تاسو به مقام لوړ وي. که چیرې د عقل د رڼا تر څنګ
بیا هم په شهواني قواو او د غضب په قواو پسې ولاړي، بیا مرتبه تر شیطان هم ټیټه ده، بیا نو د شر تر شیطان هم بد دی، د انسان شر. نو الله جل جلاله دا خبر ورته وکړل، انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه باندې پوهېږم چې تاسې نه پوهېږئ. ور څومرې سترې سترې خبرې راغلې. اوس نو الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کله چې آدم علیه السلام پیدا کړي، نو الله جل جلاله ملائکو ته دا خبره ثابته کړله چې د رب عز وجل کومه فیصله وه، هغه فیصله ستاسو تر خیال ډېره لوړه وه. ځکه الله جل جلاله پر یوه ځای باندې په یوه درسګاه کې ملائکو ته هم تعلیم ورکړ، آدم علیه السلام ته هم تعلیم ورکړ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فسرین حضرات فرمایي وای دغه تعلیم چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته ورکړي، دا یې ملائکو ته هم ورکړي، خو ملائکو زده نه کړي، آدم علیه السلام زده کړي. وعلم آدم الأسماء كلها. آدم علیه السلام ته هم تعلیم ورکړي د مځکې چې د دنیا ژوند دا داسې ژوند نه دی لکه د اسمانو ژوند. د دنیا په ژوند کې ځینې داسې شیان سته چې په هغه ملائکې نه پوهېږي، ځکه ملائکې الله جل جلاله د نور پیدا کړي دي. نور دا په خوراک، چشاک، لوږه، تنده، یخ، ګرمي نه پوهېږي. وایي لکه چاقو چې په نور کې داسې ووایه په دا رڼا څه وسوه، هېڅ نه دي پسې وي. ملائکې چې په چاقو ووایه لکه رڼا چې ووایه، ملائکې د چاقو په درد نه خوږېږي، نه محسوسولی سي او نه دا پوهېږي چې د چاقو په حمله باندې یو انسان خوږېږي یا یو څوک خوږېږي. ملائکې څوک نسي وژلی، هغه یو نور دی، خو انسان بیا داسې نه دی. نو ملائکې دا د مځکې په نظام نه پوهېږي او دا نه ورته معلومېږي چې په مځکه کې لوږه راځي، تنده راځي، یخ راځي، ګرمي راځي، جنگ راځي، زخم راځي، مرګ راځي. په دې شانو ملائکې نه پوهېږي. الله جل جلاله آدم علیه السلام ته دا تعلیم ورکړي، ملائکو ته یې ورکړي، ملائکو زده نه کړي او آدم علیه السلام زده کړي. ولې؟ اوس سړي ته سوال پیدا سي چې ملائکو نه ولې نه سوی زده کولی؟ ملائکو خو هم د الله سپېڅلی مخلوق وایي ځکه یې نه سوی زده کولی چې دا د الله تعالی نظام دی چې د هر شي په پیدایش کې طبعي یو کمال کښېږدي. وایي تاسې وګورئ بته او ایلي، د بتې او د ایلي بچی چې پیدا سي، چې په کومه ورځ باندې دا پیدا سو، څو ثانیې بعد د سي او بازي زده ده، اوبو ته یې واچوه بازي کوي، او بل حیوان واچوه اوبو ته په هغه ګډې مري، نسي زده کولی. قسم قسم مخلوقات الله پیدا کړي، د سیسي چیچان چې د هګۍ څخه ووتې بیا موټر نسي لاندې کولی، دومره تیز رفتار کوي. په طبعي شکل باندې الله جل جلاله کمال په دا کې ایښي. اوس دغه کمال بیا انسان نه لري. انسان الله جل جلاله کې طبعي دا کمال پیدا کړی و چې هغه د درد احساس کولی سوای، د لوږې احساس یې کولی سوای، د تندې احساس یې کولی سوای. چې الله تعلیم ورکړي، انسان دستي پوه سو. په ملائکو کې چون دا قوه نه وه، نه پوهېدل. ځینې شیان په طبعي شکل الله جل جلاله و مخلوقات ته ورښولي. ماشوم چې پیدا سي د ځان په دفاع نه پوهېږي، اما لیکن په دا خو پوهېږي چې مور شیدې ورکوي، خوله باندې ښوروي، په دغه پوهېږي چې زه وږی سوم، باید ژړا وکړم او باید دا خوله وښوروم، زما معدې ته یو شی ځي. دا طبعي او فطرتي تعلیم دی چې الله انسان ته ورکړی. په دې حیوانانو کې هم دا چې دا طبعي او فطري تعلیم الله نه یې ورکړی، دغه ماشوم ته چې ته تر ماښامه ګډ سې چې دا خوله ښورول خو دې زده دي، خو دا څنګ ته دې ډوډۍ هم پرته ده، دا هم راواخله ویې خوره، دا لاس وښوروه، ته ورته وجوړېږه، خبرې ورته کوه دې ماشوم، یوه هفته ورته وږغېږه. ماشوم په پوهېدلی سي؟ نه، ماشوم کې دا کمال نسته، دا قوه نسته. ملائکې الله د دې دپاره پیدا کړي نه وې. الله په دې کې دا قوه نه وه ایښې چې د مځکې ژوند څنګه کېږي. په مځکه کې غنم کرل دي، ریبل دي، د یخه څخه د دفاع دپاره خونه جوړول دي، د ګرمۍ څخه د دفاع په وجه باندې یو سب جوړول دي، او د خوراک دپاره چشي پیدا کول دي، د تندې دپاره د ناجوړۍ مقابله او مقاومت کول دي. په انسانانو کې دا کمال نه و، په ملائکو کې نه و، په انسان کې و. نو ځکه چې الله جل جلاله کله آدم علیه السلام پیدا کړي، نو بیا یې ملائکو ته وویل چې ونیسئ تاسو ته مې هم تعلیم درکړي، دې ته مې هم تعلیم ورکړي، تاسو وګورئ په مځکه کې تاسو څنګه ژوند کوئ. دوی په جواب کې ورته وویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ای لویه ربه، موږ ته یوازې هغه علم شته چې تا راکړی دی، د دې شي علم خو موږ نسو کولی، دا زموږ تر قوا لوړ دی، زموږ تر استعداد لوړ دی. قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون. ما تاسو ته ونه ویل چې زه په هغه څه باندې پوهېږم چې تاسې نه پوهېږئ. راځو د دې آیاتو ترجمې. رب عز وجل فرمایي وإذ قال ربك للملائکة
و اذ هغه وخت د یادولو وړ دی قال چې وویل ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته انی یقینا زه جاعل ګرځونکی یم فی الارض په مځکه کې خلیفه یو خلیفه پیدا کوم. خلیفه څه ته وایي؟ خلیفه دې ته ویل کېږي چې د اصل پر ځای یو نماینده یو نائب نفاذ د هغه د احکامو. په مځکه کې آدم علیه السلام د الله جل جلاله نائب دی، نو د الله عز وجل چې څه احکام دي هغه په مځکه کې نافذوي. اوس نو دلته د خلیفه څخه دوه مطلب علماو اخیستي دي. یو مطلب یې دا اخیستی دي چې مخکې دلته د پیرانانو حکومت و، هغه حکومت الله لري کړي، د هغو نائب آدم علیه السلام جوړ کړي، انسان پیرانان لاړل، جای نشینان انسانان سوه. که دا معنا سي نو خو مشکل حل دی. ښه معنا ده. الله وایي زه یو خلیفه جوړوم، د هغه مخلوق حکومت و هغه ایسته کوم، جاینشین آدم علیه السلام او د اولاده جوړوم، اشکال نسته. او بعض علماو تفسیر دا اخیستی چې نائب د الله، نو که چیرې نائب د الله سي نو بیا پر دې باندې یو اشکال سته. هغه اشکال دا دی چې نائب خو دې ته ویل کېږي، خلیفه خو دې ته ویل کېږي چې یو ځای د واکمن او د باچا لاسرسی نه کېږي، نو خپل حالت حکومت نسي کولی یو نائب واست. باچا دلته ناست دی، 500 یا 1000 کیلومتره لیرې یو ښار دی، پر هغه ځای دی خپل حکومت نسي کولی، په ټولو شیانو یې نسي رسېدلی. نو خپل یو والي ورواستي، دغه والي چې ده ورواستوي دا یې نائب و خلیفه دی، هلته د باچا کارونه کوي. که یوه غټه خبره یې د باچا سره شریکي، نو که دا د نائب معنا سي، د خلیفه معنا سي، نو الله جل جلاله هر ځای حکومت کولی سي. هېڅ ځای د الله د حکومت او د ادارې څخه وتلی نه دي. د علم د دایرې څخه د الله عز وجل هېڅ ځای هم نه دی وتلی. نو بیا به آدم علیه السلام څنګه د الله خلیفه سي؟ علما بیا د دې په جواب کې دا خبره کوي چې د نائب او د خلیفه یوازې دا معنا نه ده چې یو ځای د اصل حکومت نسي چلېدلی نو نائب واسطي، ځکه نائب کله کله په هغه صورت کې هم ځي چې د باچا یا د هغه اصل مقام ډېر لوړ وي او هغه په دې نه ارځي چې هغه اصل دی راسي، بلکې یو نائب و خلیفه ورواستي. داسې د فرض که باچا ته خلک راځي، بعضې خلک چې ورته راسي چې هغه چې رتبه خلک یې باچا نه ورسره ګوري، یو نماینده ورواستي، ورسره خبرې ورسره وکړي، یا یو چا ته څوک وراستی خپله باچا نه ورځي، یو قاصد ورواست. نو چون د الله مقام ډېر لوړ او انسانان او په مځکه کې اوسېدونکي مخلوق دا نسبت به الله ته ډېر چې الله پر هر څه قادر و، فقط او فقط د انسانانو د مزاج او د انسانانو د سویې مطابق یو خلیفه راواستوي. د الله مقام ډېر لوړ دی. داسې نه چې الله حکومت نسي ورباندې کولی. د الله عز وجل قدرت دلته نسته، علم نسته، هم قدرت سته هم علم سته، هم الله محتاج نه دی. فقط او فقط د انسانانو تر سویې لوړه خبره، شان د الله ډېر لوړ. نو ځکه الله جل جلاله ملائکو ته وویل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم. دوی څه ورته وایي؟ قالو دوی وایي اتجعلو آیه ته ګرځې فیها په دې مځکه کې من هغه څوک یفسدو فیها چې فساد په دې مځکه کې کوي، ویسفکو الدماء وینې تویوي، ونحنو موږ چې یو نسبحو تسبیح وایو بحمدک په حمد سره ستا، ونقدسو او پاکي بیانو لکه تعالی را. الله جل جلاله په جواب کې څه فرمایي؟ قال الله جل جلاله وفرمایل انی یقینا زه چې یم اعلم زه پوهېږم ما په هغه څه باندې لا تعلمونه چې تاسې نه پوهېږئ. زه په هغه څه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. یوه وجه خو دا وه چې الله جل جلاله داسې یو دریم قسم مخلوق پیدا کوي چې هم د عقل قوه ولري، هم د غضب قوه ولري، او هم د شهوانیت قوه ولري. یوه بله نکته لا تفسیر دا هم لیکلې ده، وایي الله جل جلاله چې ملائکو ته حکومت نه وای ورکړی او انسانانو ته حکومت ورکړی وای، په دې کې خیر و. ځکه الله جل جلاله خو په دې مځکه کې مخلوق پیدا کړی دي قسم قسم. نو که چیرې یوه ملائکه د الله د لوري څخه خلیفه جوړه سي په مځکه، نو اوس دغه خلیفه چې د الله د لوري څخه دی دغه خلیفه ته به جنجالونه راسي. یو سړی به ورته راسي ورته وایي به چې زه پلانکي په چپلاخه ووهلم، بل سړی به ورته راسي وایي زه پلانکي سړي بندي کړم، بل سړی به ورته راسي چې پلانکي سړي زما ورور وواژه، بل سړی به ورته راسي چې پلانکي سړي زما مال غصب، بل سړی به ورته راسي چې پلانکي سړي زه په توره ووهلم. اوس انسان چې په توره باندې زخمي سي، په چاقو زخمي سي، په چپلاخه خوش سي، په بند باندې درد محسوس کی، د ورور په مرګ د فراق درد محسوس کی، دا دردونه انسان محسوس کړل. اوس نو دغه ملائکه خو د مرګ درد نه محسوسوي، د چړې
د زخم او د چپلاخي د زخم یا د چپلاخي د درد فرق نو ملائکه څنګه وکړي؟ ملائکه ته خدا نه معلومیږي چې چاړه ډېر یو انسان خوږي او که چپلاخه یو سړی چې په چاړه وهل سوی دی، آیا د ډېر درد لیدلی او که به هغه چا ډېر درد لیدلی چې هغه په لکړه وهل سوی؟ نو ملائکه په دې نه پوهېدل، بیا به د دې تر مابین ملائکې سي عدل نه سوی کولی. الله جل جلاله د انسانانو د جنس څخه واکمن هم انسان ورته پیدا کړي. انسان بیا په دې پوهېږي چې چپلاخه څومره درد لري، لښته څومره درد لري، مرګ څومره درد لري، مال اخیستل دا څومره تکلیف محسوسوي. نو ځکه الله عز وجل ورته وفرمیل چې ځینې داسې شیان سته تاسې نه په پوهېږئ. انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. وښول الله پاک و آدم علیه السلام ته الاسماء کلها، نمونه ټول په دې مځکه کې چې څه ضروريات و د دې علم الله جل جلاله آدم علیه السلام ته ورکړ، کلها ټول. ثم عرضهم على الملائکة، بیا پر ملائکو باندې عرض کړل. فقال، بیا وفرمایل و ملائکو ته انبئوني، ما ته خبر راکړي باسماء هؤلاء، په نومونو د دغه شیانو، ان کنتم صادقین، که چیرې تاسې رښتیني یاست. قالو دوی ورته وویل، ملائکو وویل سبحانک، پاکي د تا لره ای ربه، لا علم لنا، موږ لره علم نسته، الا خو بیاسته ما هغه علم دی علمتنا چې تا موږ ته راکړی دی، په دې شیانو خو موږ نه یو خبر. انک یقینا ته چې انت ته چې العلیم، زیات علم لرونکی، الحکیم، زیات حکمت لرونکی. بیا الله جل جلاله آدم علیه السلام ته خطاب وکړ. قال، رب عز وجل وفرمایل و آدم علیه السلام ته، یا آدم، ای آدم، انبئهم، خبر ورکوه دوی ته باسمائهم، په نومونو د دې شیانو. فلما انبأهم، پس هر کله چې آدم علیه السلام خبر ورکي و دوی ته دې ملائکو ته باسمائهم، په نومونو د دې شیانو، ملائکې حق پک حیران پاتې. قال، الله جل جلاله ملائکو ته وفرمایل الم اقل لکم، آیا ما تاسو ته ونه ویل چې انی زه چې یم اعلمو، زه علم لرم، یقینا زه علم لرم، غیب السماوات، فنا محسوس شده شیانو د اسمانونو، والارض او د مځکې، و اعلم زه علم لرم ما په هغه شیانو باندې تبدونه چې تاسو ښکاره کوئ، و ما په هغه شیانو باندې کنتم چې تاسو یاست تکتمون، تاسو پټوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.